زما نوم دی محمد یوسف نور جان. موږ د ولایت د جلال آباد د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي یو، په قوم شینواري یو او دغه زموږ مسلک دی دا کړی و کباب. دا تقریبا نن نه 50 کاله مخکې تقریبا په پاکستان کې دا کار مسلکونه زموږ مشرانو شروع کړي وو. اوس پایګرې موږ یو، مطلب دا مسلک مخکې وړو او دا ډېر مشهوره غذا ده. کړی کباب په غونډه دنیا کې مشهوره ده، ډېرو خلکو د خوښۍ وجه یې دا ده چې مطلب دا تازه پخېږي، تازه په تازه کټ کېږي، تازه په تازه پخېږي. مطلب د دې غټه مشهورتیا دا ده، مطلب دې کې نه چل نه دوکان نه دا شی شته دی. اوس لا په څه کې هر ځای خوښېږي هغه ځای موږ کټ کوو، درته جوړوی پخوی درته او بهترینه غذا ده. دې کې مطلب موږ کړی د کباب ته روغ پسونه پخوو، پټې دانې ورته یي او چرګان پخوو، چرګان کړی کې، چرګان کباب کې روش پخوو. مختلف غذاګانې دي چې په دې شونې کې مطلب موږ پخوو او مطلب دا غذا په کابل څه کې چې په غونډه دنیا کې مشهوره ده. موږ مختلف دفترونو ته وړو، مطلب یونما دفتر، نورو داسې غټ غټ ځایونو ته، مطلب سفارتونو ته دا غذا ډېره مشهوره ده. هلته ډېر په خوند سره خوري او دا تقریبا 40-50 دقیقو کې پخېږي. نو کړی کباب ته څو رقم ته به دې کې څو غذاګانې دي په کړی کې تقریبا څو قسمه ده چې یو سپینه ده، پیازو والا ده، ساده ده، رومیانو والا ده. نو مطلب دې کې مختلف ټیسټونه دي، خلک ډېر خوښوي او خلکو دپاره مطلب دا ډېر یو ښه شی دی او مطلب دا غذا چې دا هر چا چې خوړلې ده مطلب تازه غذا ده. داسې درته نه یم چې خدای نخواسته دا نور غذاګانې خرابې دي، خو انشاءالله د دې په مقابل کې به دا یو شاهي غذا ده او ډېر خلک یې په دې کې که دلته داخل کې که په خارج کې مطلب چې چېرته افغانان یي دا غذا ډېره خوښوي. مختلف ولایتونو خلک راځي، لکه د کندهار نه مختلف ځایونو کې هلته دغه غواړي چې مطلب دا کړی کباب کار مخکې ویسي. موږ په دغه شي کې کوشش کوو چې مطلب هغې ځایونو ته انتقال کړو. د سیاست اوس دغه وسطانو طاقت رسېدلی چې کابل کې یو، مطلب کوشش کوو چې نور ولایتو ته هم تقسیم شو او دغه غذا خلکو ته ورسوو. او کړی کباب ته یو تازه غذا ده، مطلب د هر چا د خوښې غذا ده او تازه په تازه یې پخو خلکو ته، مطلب د پسه غوښه ده. او دا غذا چې د شینواري کړۍ باندې مشهوره ده، د هر ولایت خلک چې راځي، مطلب بعضې داسې خلک هم چې سره دا غذا نه وي خوړلې، خو دا غذا چې ډېره مشهوره شوې ده چې موږ ته یې چې یو شینواري راکړه، بلکې شینواري یو قوم دی، یو قبیله د دې نه پوهېږي چې دا کړی شو که کباب شو، خو خالي راغلي چې شینواری ماته یو کیلو راکړه. نو په دغه حساس باندې ډېرو خلکو خالي نوم اورېدلی د دې غذا او دا ډېره بهترینه غذا ده. د دنیا په هر کونج کې چې مثلا دغه تازه په تازه غذا پخېږي، هغه یوازې زه یم چې دا کړی د کباب کار به چې انشاءالله دا تازه پخېږي او اوسه پورې مطلب که د یو سړي ویټامین او د جسم قوت اضافه نه کړي، کمه یې نه.